غانې اورېدل دا د سړي ایمان دومره خرابوي کنه قسم په الله چې بل شی دومره نه خرابوي دا په تجربې سره غانې او دا فحاشي چې ایمان څومره خرابوي کنه دا بل شی نه خرابوي د خپل الله سره تعلق قائم کوي قرآن اورئ ان شاء الله تعالی سره خوشحالي دا زما الله ویلي دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار ګوره د الله په ذکر باندې زړه مطمئن کیږي زړه ته اطمینان او خوشحالي نصیب کیږي نن نوجوان نسل چې په پریشانو کې مبتلا دی کله یو ځای کې خودکشي کوي کله بل ځای کې خودکشي کوي وجه هم دا چې دا اصل کې هغه شی اختیار کړی دی چې کوم شی زړه ته پریشاني ورکوي او خوشحالي زړه ته نه ورکوي او زه یو تپوس کوم دا اکثر زه وایم اکثر یې زه وایم مونږه چې دا غانې اورو په ایمان یې وی ستاسو د الله په ذات باندې قسمي دا کوم خلک چې دا غانې وي او مونږ یې اورو دا ښه خلک دی دا دینداره خلک دی دا الله والا خلک دی که ښه خلک یې خو راته وی دا کار ګندګیر دی جو ګنده خلک یې کوي نو ځان ولې ګنده کوو چې مونږ هم دغه غانې اورو زم د هغې ګندګیري اختیار کړم او بل دا عرض کومه دا ټول نوجوانان دی واوري نن زه د هندو او د فاسق فاجر د هغې قانون ما موبایل ډک کړی دی نو ته په ایمان ویوه ته الله منې او که نه منې ته رسول منې او که نه منې قرآن ته منې او که نه منې نو ته په خپل الله باندې قسم وکړه ته په ایمان باندې ویوه چې چېرته هندو ستا قرآن اورېدلی دی هغه چېرته ټیم ورکړی قرآن دی چې نن پکې دا قرآن اورم خیر دی یا په ګاډي کې قرآن لګولی یا په خپل کور کې قرآن لګولی یا په موبایل کې د هغه سره د قرآن تلاوت ورسره وي راته ووایه که چېرته د یو هندو سره تا دا پیدا کړله بس ټیک زه به تاته یم چې ته یم واوره لږ خو حیا او لږ شرم خو پکار دی که نه لږ غیرت خو په ځان کې پیدا کول پکار دی که نه دونه بې غیرتوب خو نه دی اختیارول پکاره چې هندو زما قرآن لیټرین ته ارته یو زه به د هغې ګانې اورم